شروع کوم په نامه الله چې ډېر بخښونکی مهربان ذات دی. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو د خیبر ولس په شیشه باندې پروګرام دی د پښتنو جرګه. زه یم ستاسو میزبان نور لمین افریدی. دا وخت زه موجود یم ضلع خیبر لنډي کوتل د نیکي خیلو ملک ګل احمد په کلي کې موجود یم. قدرمنو کتونکو د پښتنو جرګې پروګرام کې ما سره یو داسې شخصیت موجود دی چې د که هر څومره هم زه صفات وکړم نو زه به وایم چې کم وي. نو دا وخت موږ سره په پروګرام کې ناست میلمه ملک شاهنواز افریدی چې دی په خپله د خپل وخت سره یو بهترین یو ښه پلیر هم تیر شوی، خو د هغه سره سره اوس چې کوم د روزمره ژوند دی دی باقاعده د قوم او د وطن خدمت کوي او دا جرګې کوي. قدرمنو کتونکو لکه څنګه ستاسو ته پته و چې موږ د پښتنو جرګه د دغه پروګرام دا مقصد وي چې موږ هغه خلک تاسو سره د کیمرې په سترګه باندې مخاطب کړو چې د جرګې دغه باقاعده جرګې کوي او د قوم او د وطن نه دی لګیا وي او څه خدمت کوي. نو موږ دغې وجې نه ملک صاحب سره نن انټرویو کې چې د ده سره څه معلومات وي د جرګې په حوالې سره او هغه درانه وختونه چې د په ژوند باندې تیر شوي هغه تاسو سره شریکو. نو راځئ مینوالو چې د ده نه ښه معلومات تاسو سره شریکو. دا وخت موږ تاسو ته د پښتنو جرګه پروګرام کې هرکلی ستړي مه شئ. تاسو هم ستړي مه شئ، په خیر راغلو، ټول ستړي مه شئ. زه د تاسو د ټي وي والا ډېر شکرګزار یم چې ماله راغلو او ماله څو خبرو راکالو موقع راکړه. مننه، تاسو هم یو جهان مننه کوو. ملک صاحب لکه تاسو ته که پته وي چې موږ دا کوشش وي چې د پښتنو په ثقافت باندې کار وکړو، د پښتنو په جرګه باندې کار وکړو. دغې په حواله سره موږ تاسو سره نن مرکه کوو. لکه څنګه تاسو ته پته وي چې د جرګې اهمیت خو نه ختمیږي، خو د وخت سره د نوی نسل هم رازیاتیږي، چونکې دلته عدالتي نظام هم راغی. نو جرګې په حواله سره دغه نوي نسل ته معلومات نه وي. نو موږ دغې وجې نه دا پروګرامونه ګورو چې د جرګې په حواله سره خلکو له معلومات ورکړو، چونکې د پښتنو جرګه یو تاریخ لري، یو مقام لري. نو دا راته وایي چې جرګه یی څه شي ده؟ جرګې معنا خو چې د څلورو ټکیو نه جوړه چې جیم، ری او ګاب او هی. جیم معنا جرات، ری معنا رهبر او ګاب معنا گواه او حق هی معنا حق. چې جرات ته کني رهبر نه وي، واک اختیار در سره نه، حق صحیح نشي ویلای و صحیح گواه نشي اوسېدای، نو هغه ته هېڅکله هم جرګه باز نشي جوړېدی. او جرګه باز چې کوم وي که نه هغه وي چې هغه حق یی. بلکل. ملک صاحب دا راته وایي چې جرګې څو قسمونه وي؟ جرګې خو مطلب ده چې دوه درې قسمه دي. لکه چې مطلب دا دی چې مونږ په مړه واک هم فیصله کړو. مړه واک نه بغیر چې مطلب دی چې مړه واک نه راکوي بیا ورته لیار لیکو. نو په لیار هم کېږي، په مړه واک هم کېږي. نو دوه قسمه جرګه وي، که څوک واک راکوي په واک یې وکړو، که واک نه راکوي بیا ورته لیار ولیکو. دا پرېږدي. دا مړ واک څه مطلب؟ مړ واک داسې چې هغه موږ ته مچلګان کړي. مړ واک موږ چې څه فیصله وکړه هغه به یې مني، چې ویې مني ویې نه مني هغه به په مچلګان پړي او په جرګه به هم پړي. جی بلکل. ملک صاحب صحیح. ښه مړ واک مطلب تاسو قدرمنو مړ واک دغه ته یی چې مطلب تاسو به هرې خبرې د موږ ماتحد و چې کله تاسو موږ له مړ واک راکړو او هغه ماتېدی نشي. هغه ماتېدی نشي. صحیح. ملک صاحب دا راته وایي چې جرګه په کومو حالاتو کې مطلب جرګې اهمیت پکار دی چې راشي خلک یې هغه کوم یو وخت وي چې په خلک پکې جرګه راجوړوي؟ داسې هم کېدای شي دلته قبایلي نظام به و، جګړه به وشوه، مړي به وشول، په پټیلان جا راځي، نور داسې جګړې راځي. د وخت سره په پښتو کې څه چې په ټولو قومونو کې دا جګړې راځي، لیکن جرګه بس هلته کیني چې دوه مسلمان په یو شیل جګړه شي، جرګه پې کیني، جرګه باندې خبره ختمه شي او بس حق په حق ته وسپارل شي، باطل باطل وي. صحیح. ملک صاحب دا راته وایي چې تا په ژوند کې یو داسې تاریخي جرګه چې هغه تا کړې وي دغو قدرمنو کتونکو سره شریک کړي نو مننه وي. بس دا خو تاسو ټولو ته هم پته و چې څو کاله مخکې د ډېر زیات سړک باندې دلي دوه کسان شلمني نیولي وو او هغه لکه مطلب دی چې نامې نشم اخیستی، خو هغه وخت سره ډېر مضبوط کسان وو. هغوی ته درېیو میاشتو په واده بولي وو، خو بیرته یې راوستلي وو. نو ما دا پیله جرګه وه چې زه ویرویچات شوم، لیار مې خلاصه کړه، حکومت نه مې قایدیان خلاص کړه، وغه نه مې 15 لکه روپو ټټر ورته وویل او دوه قایدیان مې خلاص کړه. نن هم خلاص دي، سړک نن هم هغسې چې خلاص دی، بیا نه بند شوی. ماشاءالله. ملک صاحب دا
راته وایي چې جرګه او په عدالت کې فرق شته؟ ډیر فرق دی. عدالت ټایم غواړي او جرګه چې زیات نه زیات یې موږ به په 3 میاشتې کې دغې نه ختمه له اوږده به شوه چې هغه کې به قسم راغی چې قسم به راغی موږ سوچ کړو چې دا یار له یوې شه دوست له یوه شه پردي له چې د قسم نه تېر شه واک راکړه چې دا کیسه خلاصه کړو خو چې نه وې ختمېده په 3 میاشت به موږ ورته قسم لیکلو او دا کیسه به موږ خلاصوله. نو جرګه مقصد دی چې جرګه زر ختمېږي عدالت باندې شل کاله کې فیصلې شوي خو اوس هم نه خلاص. جرګه انصاف ورکولی شي؟ بالکل. جرګه کې چې کله مخلصه جرګوال کینی او هغه صحیح وي هغه دا فرق ونه ساتي زه نو مطلب دغه نیولی یم زه دغو دواړو ته صحیح مخلصه وي نو بالکل هر قسم جرګه هم خلاصېدی شي. ملک صاحب لکه تا ته پته و چې په جرګه کې منصف او وکیل کردار د دغو دواړو یو دی خو دواړه پیسې اخلي خو دا بیا هم ځان نه ځان لري دا کې فرق څه پیداویږي؟ دا فرق یې دا چې ګوره موکیل نسي همدستي ته چې 2.5 لکه راوړه هغه به ویر کې نو بس لړاویږي به که 100 کاله وي که 10 کاله وي و جرګه داسې پیسې اخلي چې جرګه فیصله خلاصه کړي یو باندې هم په څه وایي بل باندې وایي یا په څه هم پکې حلال کړي یا هم وخوري چې څه پاتې شي ازروي شي په ټولو باندې یو شي نو دغې نه نور جرګه پکې مطلب دی چې په څه اخلي پیسې اخلي خو موږ هغو ته په څه یایو نو بالکل یې موږ اخلو خو په دغه ټایم باندې چې فیصله خلاصه کړو بس دواړه امن شي او بس په ازرویش څومره یې په ټولو یې تقسیم کړو. جی جی بالکل دا حقیقت دی. خلک خو اکثر له موږ تاسو نه به داسې خلکو نه به موږ زده کړې کوو. موچلګه ملک صاحب دا چی دی؟ موچلګه دغې ته یایي که نه چې موچلګه مطلب دی چې په منځ کې مونږ کیږو دغې نه مضبوطه چې 10 لکه روپۍ ته 10 لکه یا 10 لکه 15 لکه وخت جرګې ته ګورو ټایم ته ګورو که نه چې دا ډېره جرګه مطلب 1 کروڑ په جرګه ته چې 10 لکه به نغدې کړو یا مطلب 3 ټوپک کړو 10 لکه به بیا چې مونږ فیصله واورو څوک یې ونه مني یا به هم راوړي نو دغې نه دا موچلګه مونږ پکې غاټه ګرځو چې زمونږ دا فیصله ماته نه شي او په منښته بدله شي. بالکل. په کوم ټیم کې اصول کیږي دا چې کله مونږ فیصله وکړو کوم فریق یې ونه مني مونږ بیا هم مطلب دی چې سړي ته وي چې ښځه صحیح شوه سوچ پرې وکړه میاشت ټایم هم ورکړو 2 ورکړو 3 میاشتې ټایم ورکړو موچلګه پرته یې سوالونه ورته کړو چې ومنه چې نه مني نو هغه نه پس مونږ موچلګه ضبط کړو او فیصله ماته شي او بلې جرګې ته سره کیني. صحیح بالکل. ملک صاحب که تا ته پته وي مونږ خو اکثر له د مشرانو نه اورېدلي چې تیږه هم پکې کېښوه که نه حالانکه مونږ خو تیږه نه خو خلک بیا بیا چې تیږه هم پکې کېښوه نو دغه لږ وضاحت ورته وکړه د تیږه څه شي ته د تیږه ګوره دغې ته یي چې تیږه به مونږ په دغه وخت کې کېښوه تیږه دغه وخت ته یایي چې یا به مړی وشو یا به زخمي وشو مطلب په غاټو خبرو کې به مونږ تیږه کېښوه په عام جرګو یا په جګړو یا په خبرو باندې یا په پیسو لانجو مونږ تیږه نه کېښوه کله به چې مړی وشو یا به زخمي یا به برنتا وشو او به وي چې زه ترې ډارېږم مله تیږه واخلو نو په منځ کې به م تیږه دغې نه کېښوه چې بس دا خبره په دغه ځای ودرېږي نوره به نه خوځېده رانه ویلوړه به وه تیږه دغې پاره. صحیح. دا راته ملک صاحب برنتا څه ته برنتا دغې ته یایي که نه چې یو خو وي ګوره مطلب دا دی چې یو سړی ونیسي او ډیمانډ ترې کړي دغه ته مونږ اغوا یایو او یو سړي ته پیسې سوالونه مې ورته کړي په جرګه یې هم پړ کړی په عدالت مطلب د حکومت په جرګه یې هم پړ کړی په پښتنو یې هم پړ کړی او سړی قبرجان دی یو خپل حق سړي له نه ورکوي نو مجبور شي سړی ونیسي او هغه خپل حق ته وغواړي نو دغه ته برنتا مونږ یایو. بالکل. ملک صاحب لکه ډېر بهترینې خبرې خو روانې د خلک هم ډېر خوند او مزې ته اخلي ننوات یې څه شي ته نوات چې مونږ دغې ته یایو که نه چې ننوات چې به چې کله مطلب دی چې داسې غټ کیس به وشو لکه مطلب دی چې تور به وشو یا به مطلب دی چې بل مړی به وشو دوه به زیات وو یوه به دوه و یوه به یو و نو بس مونږ به پکې وایو چې مطلب د غټ کیس ته یا جرګه به وه مطلب یو سړي به زخمي شوی او بل به جګړه وه او بیا چې زه تا زخمي شوی ته ماله ننوات یې وکړه نو ننوات چې مونږ دغې ته یایو چې بس کیسه پرې ختمېدل وو دغې لپاره به مونږ ننوات یې کړه. ملک صاحب که تاسو ته پته وي اوس وخت کې جرګه ډېره کمزورې شوه دغې وجه څه کیدی شي؟ دغې وجې خو ګوره 2-3 کېږي چې یو خو ما مطلب دی چې په دا تحصیل کې شنواریو منصفانو و پریدو سره شلمانو ټولو سره جرګې وکړي یو خو ټول خرڅېږي په دا باندې مطلب کمزورې شوې چې زه به تا منصف وم وره بس وا به خستم وره تا به اقبل به چې څه ویل اوس
په دا باندې یو داسې خلک راوتلي چا سره په جرګه پیږي نه الله او رسول هم په کتاب کې 3 قسمه جرګهوال وخالي چې یو جرګهوال دی چې پیږي نه او ځان نه یایي چې بس وایي خلک وایي چې دغه جرګې دا او جرګې کې او جرګه کې و یو دا دوزخي دی یو جرګهوال دی چې حق ویلی شي او حق نشي ویلی چې دا دوزخي دی درېیم جرګهوال دی چې حق یې او صحیح فیصلې کوي او په منصفه او هغه مخلص وي نو الله پاک نه مدد غواړي یا فیصله هم الله پاک خلاصوي بالکل چې فرق پکې نه کیږي قدرمنو کتونکو دا ملک شاهنواز افریدی چې ګټورې خبرې ستاسو سره شریک کړې هیله لرم چې ستاسو به ډېر معلومات ترلاسه شوي وي ملک صاحب مونږ پروګرام اختتام ته رسي ته که خپل څه پیغام غواړې دغو قدرمنو کتونکو سره شریکولی شي جي نو موږ زه خو پښتنو بچو له دغو ټولو له یو پیغام ورکړم چې ګورو دا جرګه مطلب دا دی چې موږ خو له مخته معنا ورکړه چې جرګه معنا جرات رهبر کنه دا د دغو ټکیو معنی دي موږ نیکونو د قاید اعظم سره فیصلې کړي په فیصلو باندې اوس هم هغه مطلب خبرې روانې دي ملک صاحب خبرې ستاسو واورېدې هیله لرم چې ستاسو به ډېر معلومات ترلاسه شوي وي قدرمنو موږ پروګرام پای ته رسي انشاءالله موږ به په بل پروګرام کې یو بل شخصیت سره مخاطب کیږو تاسو سره شریکوو ما پروګرام دا وخت پای ته ورسېدو تاسو ورکو خپل نور له اجازت د الله پامان